بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تیره ویډیو کې دا بیان کړم چې د الله نه ما سوا بل چاته نظر کول دا شرک دی. دې کې یو مسله ذهن ته راځي. ځینې خلک وایي زه د بت دپاره یا د بابا دپاره یا د زیارت دپاره دا ذبح نه کومه، بلکې د الله دپاره کومه، خو په هغه ځای کې مې نظر منلی دی. نو د دې څه حکم دی؟ آیا دا جایز دی دته چې په هغه ځای کې د الله دپاره ذبح وکړي، نه دا چې د بوتانو او د نور څه دپاره یې وکړي؟ اول د هر سره مخکې کله چې منافقینو په مدینه کې جومات جوړ کړ، ګوره د جومات په نوم، او دوی اصلا نیت دا و چې دا د مسلمانانو ضد یوه مورچه او سنګر جوړ کړي. ظاهري بیا نوم د جومات، نور به دوی د مسلمانانو په ضد پکې مشورې کوي. نو نبی علیه السلام ته یې ویل چې راشه او ته پکې یو دوه رکعته لمونځ وکړه چې برکت شي. اصلا منافقان دې ته قانع نه و چې د نبي علیه السلام برکت، خو د دې دپاره چې د خلکو مخ ورنه وګرځي. نو الله رب العالمین نبی علیه السلام ته ویلي لا تقم فيه ابدا، په دې کې هیڅ کله مه ودرېږه. نور ډیر جوماتونه دي چې کوم د الله د رضا دپاره جوړ شوي، په هغه جوماتونو کې ودرېږه. کوم جومات چې د مسلمانانو د ضرر دپاره جوړ شوی، په دې جومات کې مه ودرېږه. بیا نبی علیه السلام صحابه کرامو ته امر وکړ او د منافقینو هغه جومات چې د جومات په نوم ظاهري و او نور د مسلمانانو دپاره په ضد سنګر په شکل باندې استعمالېده، هغه یې وران کړ. یو مسله. دویم دا چې ثابت ابن ضحاک رضی الله عنه وایي چې یو سړي نظر وکړ چې او حلال کې بې بوانه، حدیث کې راځي بوانه یو د ځینو په هغه ځای کې. نو بیا د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه. نو نبي علیه السلام ورته ویلي چې آیا هلته خو بوت نه و د مشرکانو د جاهلیت وخت کې چې کوم مخکې د اسلام نو چې هغوی عبادت کو؟ هغوی ورته ویل نه. بیا ورته ویلي فهل کان فیها عید من اعیادهم، آیا دلته خو د دوی د اخترو کومه میله نه کېده؟ نو دوی بیا ورته ویلي صحابه کرامو چې نه. تاسې متوجه شئ دې خبرې ته. نبي علیه السلام دا پوښتنه کوي چې هلته خو یعنی د شرکي اعمال خو نه کېده چې د اخترونه لمانځل یا دغه رنګې د مشرکانو او یا دغه رنګې هلته د بوت عبادت دا خو نه کېده. نو دوی ویل چې نه. نو بیا نبي علیه السلام ورته ویلي اوفي بنذرک فانه لا وفاء لنذر فی معصیة الله. بیا ورته ویلي چې نظر دې پوره کړه، ځکه د نظر وفا یعنی په نظر باندې نظر کول او دغه رنګ هغه عملي کول دا د الله په معصیت او نافرمانی کې دا جایز خبره نه ده، او نه په هغه څه کې په انسان باندې نظر لازم دی چې کوم مالک نه او د هغې نظر وکړي. نو د دې خبر نورونو دا معلومه شوه چې کوم ځای کې شرکي اعمال کیږي، کفري اعمال کیږي، د الله نه ما سوا بل چاته ذبح کیږي، په هغه ځای کې ذبح جایز نه ده. اگر که دغه ذبح ته د الله د رضا دپاره کې، اگر که نظر دې منلی وي، نظر دې بل ځای کې پوره کړه، په دې ځای کې پوره کړه چې کوم ځای کې شرکي اعمال نه کیږي. اما چې په دې زیارتونو او دې ځایونو کې چې دا کوم د الله نه باسوا د نورو شیانو دپاره ذبح کیږي، نو په دې کې د یو مسلمان دپاره دا جایز نه ده چې هلته ذبح وکړي، اگر که د الله د رضا دپاره وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.